په اوس وختو کې AI کې هر ورځ نوی ټول راځي، د کلاود کوډ څخه نیولې د چات جی پی ټي تر کوډکس، جیمنای، انټي ګراویټي، یعنی هر ورځ یو مارکیټ ته یو نوی ماډل یا ایجنټ معرفي کیږي. په دې کې د دې ټولو څخه ته پروګرامرز ته کوم یو پریفر کوې؟ یو نارمل کس که غواړي چې د AI څخه استفاده وکړي، د کوم ماډل څخه استفاده وکړي، او که یو کس مسلکي ډیویلپر یې د کوم ماډل څخه استفاده وکړي، یا داسې نور ټولز ته چې دی هم زده کړي هم استفاده ځینې وکړي؟ نو په پروګرامینګ کې اوس د دوه غټو ټولز مطلب کمپټیشن ده کنه، د کوډکس او د کلاډي. نو په کلاډي چې د فرنٹ اینډ کې ل کوډکس نه خلک زیات ریکمند کوي چې فرنٹ اینډ ډیزاین تاسو کوئ په کلاډي باندې تاسو خو کولای شئ، او کوډکس چې دا اوس خدا خو کلاډي باندې خلک د اعتراض کوي چې ټوکن زر ختميږي کنه، کته سبسکرپشن هم ولري ټوکن زر ختميږي. او په کوډکس چې دا اوس هغه د سلو کوڅو کوس لري، هغه سلو یورو یو د $100 یو پلان ده پرو، هغه چې د ډیر زیات ټوکن لري. نو دوی دغه د ټوکنو د سبسکرپشن د ټول ماډلونو د دې چې د 500 ساعتو یو لیمټ لري، د هفته بل لیمټ لري. نو کته ډیر پرامپټونه ورکړي، ډیر مرګري پرامپټونه ورکړي یو سافټویر په جوړي، نو کله چې ته په 500 ساعتو کې ډیر زر ختم کی، بیا باید لګغه ورته لګ انتظار ورته کې چې هغه ټایم بیا پوره شي، بیا سره بیا هغه ټوکن دی ریسیټ شي، او بیا هفته هم دي شه. خو ځینې وخت کې کته هغه وړکی سبسکرپشن لري، د هفته ټوکن کې د شتا په تک یو ورځ کې ختمه کړي کنه. نو پرومپټ انجینیرینګ هم بیا دلته ډیر مهم دی چې ته باید پوه شې چې پلانای ماډل یا پلانای ټولز ز څنګه هم یوټیلایز کوم کنه، هغه بیس پریکټیس څنګه د چې مطلب زه دا شوینه رقم. نو کوډکس شو، کلاډي شو، اوس ګوګل هم ډیر زیات کوشش کوي، خو هغه مارکیټ کې خپل ځای نه دی نیولای. اوس ګوګل ډیر ټولز راوستلي دي، سټیټ په نوم باندې یو ټول دا هغه د په کاغذ باندې یو شی ولیکه کنه چې مطلب دلته زما مینو دا دلته یو سایډ بار وړم، دلته دا شی وړم کنه، او ورته ورکا. نو ډیر پروفیشنل ډیزاین راغلی، هغه بیا راوخله د یو بل ټول لري، ګوګل سټوډیو په ګوګل AI سټوډیو په نوم باندې هغه ډایرکټ هغه ډیزاین امپورټ کولای شي، او هغه ورته چې دا وسره هغه کا مطلب سټیټیک کې یا مطلب یو ټایپ سکرپټ کې راته ډیولپ کا په دې ټولز کې راته ډیولپ هغه ته بیا راخستای شي، کوډکس ته راوړای شي، کلاډي ته راوړای شي، لاغې نه بیا کولای شي ډاینامیک کې. نو دا مختلف ټولزونه دا خو مثال لرم، مختلف ټولز په دې خپل هغه کې یوز کولای شي. ځینې کپری یوز کوي کنه، نو هر یو پری ټوکنز لري، ډیزاین په یو وکا، هغه بیسیک ډیزاین په بل وکا، کوډینګ په بل وکا، پوه شئ. نو هغه ټول هغه کنه هر یو په کې بس پرومپټ انجینیرینګ په دې کې ډیر مهمه ده کنه، چې هغه باید ورته وایي چې مطلب ډیزاین ما چینج کوه، دا د سی کا او رول دي سي دی، او هغه ټول شنو باید هغه کې خدا پریکټیس غواړي چې یو څوک پریکټیس وکړي، نو د ټولزونو سره بلدیږي بیا مازغم دا ورته وایي چې مارکیټ کې نوې شي راغلي دي کنه. دا یو شی دی خبره چې د پریکټیس اکثره خلک ماته دغه سوال کوي چې زه یو شی په جوړ کوم، هغه چې زه غواړم هغه څنګه راته جوړي. زه دغه خبر ورته کوم چې ته په یو پلاغه چې غواړې فکر مکو چې ته یو پلا ورته ول هغه درته جوړ کی، ته دوامدار په دې پوسټ چې ته څو ورته وای څه ته لیکي، څه تغیرات دوم پلا کې راوستلای سي. او دغه بیا مغه سکل می یاد کړ، کریټیکل تھینکینګ او کریټیویټی ته راځي ښه. اوس که بیا بيخي څوک نه پیږي ورته وای چې زه یو سیستم غواړم، هغه د چټ جی پی ټی کور ماډل نه دی پښتنو کې چې زه یو ماډل سیستم غواړم، ماته یو لس پرامپټ تیار کړه کوډکس لپاره کنه، یو لس پرامپټ ماته د کوډکس لپاره تیار کړه، لس پرامپټ غلطه یو فایلونو کې وساته یو په نمبر ورچو کنه. نو دا بيخي ته څوک سره شروع کوي کنه، کولای شي چې هغه ولیکي. او پرامپټونه اکثره خلک په AI باندې لیکي، هغه چې خبره های لیول پکچر آیډیا پروګرامر سره نو زګه په کانټیکس کې AI ډیر تکړه ده، ځکه ډیر انلیمیټډ ډیټا لري. موږ هغه راخه کانټیکس نس جوړولای چې مطلب سکیورټي کنسرن کا او ملټي ټیننټ کا او پلانای کا او لیفټ ټو رائټ دا شینه په نظر کې ونیسا، او ملټي لینګویج کا او پلانای کا دا ټول شنه ته زین د په وخت ناراضي خو ته چورته کنه چې د افغانستان کلچر نظر کې ونیسا، پلانا وکړه، زو په نظر کې ونیسا، هغه ته ما د شینه مختلف نور ډاټس سره کنیکټ کړي،
او تاسو یو کمپریهنسیو پرومپټ ورکړي چې دا اصول واچو. او